السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. محترمو، نن په ډېر یو مهمې مسلې باندې غږېږم چې هغه په کورونو کې د ښځې او خاوند ترمنځ مشکلات. د ښځې او خاوند ترمنځ چې کله مشکلات موجود وي نو د دې سره ډېره ټولنه خراب وي، ځکه چې کله د کور داخل خراب دی نو یو څوک سهارا کې به خوشحالي ځان ته نشي پیدا کولی. دا لانجې کله کله دومره غټې شي طلاق باندې بدلې شي، کله په دشمنۍ بدلې شي، او کومو کورونو کې چې لانجې او روزانه پکې جنګونه او واسکاټونه پکې کېږي راش کېږي، رواني لحاظ سره دې کور ماشومان هم بیا ډېر ګډوډ راغټ شي. د کومو اصولو د کومو قواعدو نه کار واخلو چې زموږ اساسي د کورونو فضا جوړه شي، کور کې لانجې نه وي، تاویلې ماویلې پکې کمې شي، دا پکې ورک شي. د دې مشکلاتو د حل دپاره ډېر قواعد سورة النساء کې ذکر شوي دي، هغې ته رجوع پکار ده. تر ټولو مهم اصل چې څوک هم دا غواړي چې زموږ کور کې الله مشکلات ختم کړي، ځان کې تقوا پیدا کول مهم دی، او د الله نه یره مهمه ده. چې کله موږ کې تقوا پیدا شو، د الله نه ویرېږو، بیا موږ متقابل احترام پیژنو. یو څو اصول مختصر ذکر کوم، هغه دا ده. کله چې په کور کې خاوند په غوسه شي، باید مقابل کې ښځه غوسه ونه کړي. چې کله ښځه په غوسه شي، باید مقابل کې خاوند غوسه ونه کړي. ته چې په دې پوهېږې چې هغه غوسه دی، ته ځان مه غوسه کوه. که ته هم غوسه شي، هغه هم غوسه شو، باید بیا کار خرابېږي. دغلته دا یو خبره. دویمه خبره، په خپل کور کې ښځه او خاوند یو بل ته د بدو الفاظو نه باید ډډه وکړي. خاوند باید ښځې د طلاق کلمه ډېره ذکر نه کړي. د مور او پلار کنځلې باید یو بل ته ونه کړي. پیغورونه، سپک الفاظ باید یو بل ته استعمال نه کړي. دارنګه چې کله خاوند کور ته راځي، یا دا د چې یو بل سره مخ کېږي، پکار ده چې په نرمه لهجه سره مخامخ شي، د مسکا د خندا په شکل یو بل سره مخامخ شي. بله خبره مفیده دا ده، هیڅ څوک دې دا سوچ نه کوي چې په کور کې دې هیڅ مشکلات نه پیدا کېږي. د مشکلاتو وجه به دا نه چې کور کې به اقتصادي ستونزې وي، اقتصاد به جوړ خو مشکلات به وي، غریبي به وي، مشکلات به نه. دا خبرې نه دي. د هر حالت سره زنانه طبقه چې ده نقصان، لکه څنګه چې عقل کې دی، د دې وجې نه دین کې نقصان دی، نو سړی به څه کوي؟ ګزاره به کوي، صبر نه به کار اخلي، تحمل نه به کار اخلي، غصه به زغمي، او د یو بل متقابل احترام به کوي. بله خبر دا ده، خاوند به د کور په چارو کې ډېر تحقیق او ډېرې څېړنې نه کوي. بعضې خاوندان نقطو پسې کور کې ګرځي، چې کور ته راشي ته به دا کور غونډ جې پیس کړی دی، پړڅه پسې ګرځي را ګرځي. نه، کور کې زنانه چې ده دا رئیسه ده، د مسؤلیت دی، دا پرېږدي، دا پکې حوره ده. بس موږ او تاسې کور ته راځو مېلمانه، او دا چې دي دا خلک چې قربانه شانته دي، هر څه موږ او تاسو سره تیار یو، د دوی احترام پکار دی. کله چې په کور کې مشکلات پیدا کېږي، د ښځې او خاوند داسې مثال دی لکه د اطفایه والا چې کله راشي، نه پرېږدي چې دا اور ډېر شي، هغه اور کمی. د په کور کې ښځه او خاوند باید اور کم کړي، مشکلات باید کم کړي، داسې نه چې نور هم پوکي ولا ورکړي. دارنګه په دې کور کې ډېرې چغې او ډېر شور، تاسې ګوره ډېر کرتي بعضې خلک یې باید ستاسې ګاونډیان روزانه ورکره شور او لانجې او جنګونه او ګړز ګړوزې ورکره. د هغې کورونو ماشومان هم ګوره همداسې رواني لحاظ سره به ډېر خراب غټېږي، هغه هم هېڅ تربیت نه اخلي. بیا چې کله د ښځې او خاوند منځ کې مسایل غټ شو او خراب شو، نو بیا دواړه جانبه داسې نیکان خپلوان چې دوی هغوی دې سره کښېني، دې ته سورة النساء اشاره کړې ده، او دوی مسله دې خپلو کې سره حل کړي. دارنګه ښځې سره کېناستل، د ښځې خبرې اورېدل، ښځې له د ژوند رازونه ویل، هغه رازونه چې ته په دې پوهېږې چې دې نه ډېر مشکل نه پیدا کړي، ځکه زنانه طبقه راځي نه شي ساتلی. دارنګه په دې کې بعضې خبرې داسې ما ذکر کړي دي چې خاوند ته بعضې خبرې متوجه دي، بعضې زنانه ته متوجه دي.
کله چې سړی کور ته راځي پکار ده چې سلام واچي او په خندا سره مسکا سره ننوځي. یو څوک یو د خندا د خوشطبیعتۍ د ټوکو ټکالې خبرې ښې سره وکړي. عموما نارینه کور ته داسې راننوځي لکه مار غلی راشي سلام نه نه سلام واچوه. وایي سلام په زنانه ښه نه دی. د سلام په پردو زنانه ښه دی. فتنه دې پیدا کړه. خپله زوجه ده په دې سلام واچوه. دارنګه په خپله مېرمنه ډېر پام کوه. ډېر له متوجه کېږه ځکه دې مېرمن تا ته خپل ټول فامیل پرېښی دی او خپل ژوند یې تا دپاره صدقه کړی دی. نو د دې احترام ډېر زیات کوه. همیشه ښځې له دا مه ووایه ستا خبرې غلطې دي ستا نظر ناسم دی ته په تېروتنه کې ته په اشتباه کې. نه دا ورته مه ووایه. کله داسې ووایه زه په خطا یم ما ګناه کړي او زه په خپلې تېروتنې په خپل اشتباه زه یې اعتراف کوم. دارنګه خپلې ښځې له دا خبره هم ډېره کوه چې بښنه غواړه او زه په اشتباه یم ستا حق مې ادا نه کړ ته خفه نه شي ته زما ژوند دی ته زما د ژوند داسې داسې. د ښځې داسې صفتونه کوه چې بیخي ښځه کې یم نه. د صفتونه کوه. د دې سره به ستاسې ترمنځ هغه اداره چې ده هغه به جوړه پاتې شي. دارنګه کله چې د ښځې غواړي تا سره خبرې وکړي ته مکمل خاموش په ډېر ادب خپل ښځې له غوږ کښېږده. پرېږده چې دا ښځې خپلې خبرې وکړي. دا خپل زړه تش کړي چې زړه کې څومره خبرې دي چې دا ټولې راوکړي. بله خبره دا د ښځې په مخامخ په ښځه باندې اواز مه اوچتوه. رټی مه دګی مه سپک الفاظ تیز الفاظ د نفرت الفاظ د پیغور الفاظ دا مه وایه. ته وایه زه په دې ښځه کنټرول کړم په دې نور نفرت ګوره ډېرېږي. د دې تکتیک نه د ښځې سره کار مه اخله. دارنګه کور ته چې کله راشي د کور چې کوم ښځې کور پاک کړی دی کاسې منظمې کړي پیالې او چبر دی او دسترخوان دی ماشومان یې پاک کړي دي د دې صفت ورته وکړه چې ماشاءالله ډېره تکړه او تا کې ډېر کمالات دي او د ډېرو کمالاتو د ډېرو ستاینه والی ته ډېره ښکلې او ته حور یې پلار دې ښه سړی دی مور دې ښه سړی دی ورونه دي خویندې دا صفتونه ډېر کوه. د دې سره به ته د ښځې ځان ته به نور هم متوجه کړي راجلب به یې کړي. ستا حیثیت به زنانه په ضمیر کې پاتې شي. زموږ زیاتره زنان نارینهو کې دا خوی دی. زنه ته وایي ستا پلار داسې دی ستا پلار بې غیرت دی ستا پلار چې وګورم لکه پلانکې چې وګورم مور دې داسې ده خور داسې ده هغه اوښې دې داسې ده. دا خو سپک الفاظ دي. دې باندې خو د ځان زړه تورېږي. دا خبرې ښځه په کار نه دي. دارنګه زنانه سره د تکبر او د غرور خبرې مه کوه. په ډېره نرمه لهجه ورسره خبرې کوه چې د هغې او ستا ترمنځ دا فضا خرابه نه شي. دارنګه زنانه ته تېروتنه ډېره مه یادوه. تا پلانکۍ اشتباه کړې پلانکۍ دې کړې پلانکۍ غلطي دې کړې ده او پلانکۍ ورځ غلطي کړې وه. نه منفي نقطې مه یادوه مثبت یادوه. تا دا ښه کار کړی دا دې کړی دا دې یو لس دانې ښه ورته یادوه. منفي مکمل ختموه. دارنګه خپله ښځه خپله مېرمنه د هېڅ چا سره مه برابروه. سیده مور او پلار به ډېر شفقت والی او ورور به د ډېر غیرت والی او ترور به د ډېرې مهربانۍ والی او پلانکې به د ډېر څه والی خو ستا مېرمنې سره ستا ژوند دی. مور او پلار د هغوی حیثیت د غرونو دی. د مور او پلار احترام ډېر اوچت دی خو مېرمنې سره ګوره ستا ژوند دی. ګوره داسې مه کوه چې ته واده وکړې او مور پلار ګاونډیان کړي. نه د مور پلار خپل حق دی د هر چا خپل ځای دی خو دلته زموږ د درس زنانه په رابطه ورکوو نو د زنانه حقوق باید نظر لاندې ونیسو. دارنګه زنانه هم باید د خاوند احترام وکړي. یو څو خبرې زنانه ته کوو دا ده زنانه به خپل خاوند داسې شرایط باید کښېنږدي چې هغه په انبیاو کې ځکه دا خو انسان دی نیمګړتیا پکې راځي کله به یو حالت وي کله بل حالت وي. ډېر به خاوند تنګی نه ډېرې غوښتنې به ترې نه کوي ماله دا او ماله دا او ماله دا. داسې مه کوه. زنانه باید دا خپل کور داسې جوړ کړي لکه جنت چې همیشه پکې سکون وي همیشه پکې خوشحاله چې ستا خاوند د وظیفې نه راشي دفتر نه راشي د خپل کار نه راشي که دا پټي کار کوي که ډریور دی که دوکاندار دی که هر کار کوي چې ستا خاوند کور ته راشي چې احساس د خوشحالۍ وکړي. او زنانه به دا ځان پاکوي ځان به ښایسته کوي په ځان به عطر خوشبویه چې خاوند دپاره. زیاتې خویندې داسې چې د هغوی کله خاوند کور ته راشي نو تاله پته ونه لګي چې دا زنانه چې دا فقط د دې کار اشپزي ده که څه شی ده شیشه که ونه جوړوي. نه زنانه باید ځان جوړ کړي. ته به د خاوند زړه راواخلې. داسې اخلاق مه چلوه د خپل خاوند سره چې هغه دې ته اړ شي چې بله ښځه کوم بله کوم بله کوم. نکاح څلورو پورې جایز ده خو ډېر کله ترې نارینه چې اوله ښځې راتنګ کړي بد اخلاقي ورسره وکړي د دنیا نعمتونه ورته خاوند پیدا کړي لیکن هغه ډېره ناشکره وي او دا د حدیثونو معلومېږي. نبي علیه السلام وایي زنانه جهنم ته ډېرې ځي. یو زنانه ای د الله رسوله ولې ورته وایي چې تکثرن اللعنه وتکفرن العشیره. تاسې د لعنت کلمه ډېره ویاوئ او د خاوند نه شکر کوئ
تاسې وګورئ یو سړی به د ډېر زیات استعداد والی د ډېر استعداد والا خپلې ښځې له به هسې فکر کوي وزګار او فارغ ښکاره کړي چې دا یو شی مې دی نه دا فکر ځانه بدل کړي ستا خاوند ډېر اوچت شخصیت دی ته د خپل خاوند د حیثیت نه خبره ته داسې مه ګوره چې ستا خاوند تا سره په کور کې کوم څه دی ستا خاوند چې ستا نه اوس عمر احترام خلک کوي هغې کې خو ډېر استعداد پروت دی ډېر معنویت پکې پراته دي تا خپل خاوند نه دی پېژندلی دارنګه زنانه باید د خاوند مخامخ ډېر صفت بیان کړي چې ته خو ډېر سخي سړی ته ډېر پاک سړی ته خوش اخلاقه یې ته نرم مزاج یې ته ډېر پاک دامن یې او ستا بدن ډېر ښکلی دی او تا کې ډېره نرمي ده د هغه ډېر صفات بیانوه یعنې د صفات یې بیان کړه چې د خاوند کې نه وي خو تی صفات ډېره بیانوه دارنګه کله چې خاوند تا ته کور ته څه شی راوړي جامې دله راوړي سره و سپین دله راوړي د دې د ډالیو د تحفو ډېره مننه کوه ډېره ستاینه یې کوه زنانو کې مشکل لري چې خاوند ډېر څه ورته راوړي هغه یې داسې غلې زړه نه زړه واخلي او کونج کې ګزار کړي نه ډېره مننه ونه وکړه شکریه په همدې کې په اوچتو الفاظو ورنه ښایسته مننه ونه وکړه دارنګه کله چې خاوند کور ته راشي نو خاوند ته چې کور ته راشي فوراً یې مخې ته راځه مخې ته راځه که ګنډه ورسره وه هغه ورنه اخله که خولۍ پرې راغلې وي دسمال راواله سپټې په دې د خولۍ ورته پاکې کړه او په مسکا واله ورسره مخامخ شه سلیمشي ورسره وکړه په ځان په بل ځای کې مه مصروفه وه شپسانه کې هم څه کله کمیخ شي هلته مه راځه د دې مخې ته ورته راشه بله خبر دا ده د دنیا غمونه ورته موږ د په دې مخې له دستي بعضې خویندو کې دا خوی دی چې کله خاوند کور ته راشي ماشوم خو د پلانکي و ماشوم خو دلته راولې ده پلانکي داسې وکړه پلانکي داسې وکړه خاص کر کوم کورونه چې شریک او ډېر وروڼه پکې او ټول ودونه کړي په دې ځای کې نو د ښځې او خاوند ترمنځ روزانه تازه تازه خبرونه وي دروازو ته څنګه چې خاوند راورسېږي به داسې مخې له ورشي هغه لا دمه نه یې کړي دا ټولې خبرې ورته وکړي نو خاوند بې چورته کړي دا کار اکثر قمقلانې زنانه کوي سادهګانې خویندې دا کارونه کوي دا کار مناسب نه دی هېڅ دا خبرې مه کوه چې کله خاوند د مشي یو ښایسته تمهید ونه کېده مقدمه ورته کېده ته کولی شي د خاوند غصه ختمه کړي خاوند بې حوصله وله ورکړي هغه بې زغمه د ټوله زغم پیدا کړي ته ورته ښه فکر ښه ذهن ورته کوه خاوند نور مه ورته ایزوه دا کوم اصول چې ما په اختصار شکل باندې ذکر کړل ټول وروڼه او خویندې که دې ته